بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 1 دسامبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د کال اخرنۍ ورځ ده او بل کال عیسوي ته داخليږو. خدای وکړي چې دا کال د امن او د روغتیا او سلامتیا کال د بشر لپاره وسی. خو زما خپل وړاندوینه دا و چې نړۍ به په 2015 کې د ډېر کړکېچونو او مشکلاتونو سره به مخ شي او نور به هم زیاتېږي، کمیږي به نه. خو دعا به دا کوو چې الله یې بهتره کړي، الله دې زموږ خبرې غلطې ثابتې کړي. هیله ده چې تر هغه وخته څوک موږ تاسو نه ژوندي، که زه هم ستاسو په صف کې ومه، نو بیا به په دې باندې قضاوت کوو چې دا کال څنګه و او آیا زموږ کوم دعا او کوم دغه قبول شوي دي او که نه دي. د نن ورځې برنامه کې نړیوال موضوعات ډېر کافي موضوعات دي، همدارنګې سیمه ییز دي او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تازه عملیاتونو باندې برنامه ده. دویمه برنامه چې ستاسو پوښتنې، تبصرې او پیشنهادات دي او جلا برنامه کې کوم. تاسو کولی شئ دواړه برنامې وګورئ چې څوک کومې موضوع سره علاقه لري، هماغه موضوع سره به خپل لیدلوری وګورئ. راځم په نړیوالو موضوعاتو کې اول خبر دا دی چې ترکیه کې په پراخه بنسټ سره په پراخه پیمانې سره په د داعش په مقابل کې عملیات شروع شوي دي. په استانبول کې، انقره کې، په قونیه کې، په دې درې لویو ښارونو کې 350 کسه د داعش په تور نیول شوي دي او زندان ته اچول شوي دي. پرون ورځ د داعش سره په یو مقابله کې 9 کسان وژل شوي دي. په دې رنګ په ترکیه کې معلومیږي چې د داعش لمن لویه شوې وه، اوس حکومت پې باندې چاپې لګوي او دی ګیرایي، ځکه چې کېدای شي دا د اسرائیلو، ځکه داعش خو تاسو معلومه ده د اسرائیلو د امریکې دغه دي، نو د ترکیې ته نننۍ سوده چې اسرائیل ترکیې لپاره آمادګي نیسي، اوله کې داسې میکروب ورننه باسي، ټولنه ټول خرابوي، انفجارات، چاودنې دا شروع کیږي، بیا پس د هغې نه دوی خپل کاروی کوي. نو ترکیې هوښیارتیا کړې ده، مخکې تر مخکې نه کاروی شروع کړې ده او تر اوسه 350 کسه نیولي دي او کېدای شي چې ډېر نور زیات کسان هم ونیسي. او په دې بابت کې د اسلامي امارت نه دی منندوی دي، ځکه چې 2-3 کسه چې د افغانستان نه نیول شوي دي هغې د دې نشاندهي کړې ده چې داعش کوم ځای کې دی، دا لویه مرسته یې کړې ده. انشاءالله د اسلامي امارت او د ترکیې روابط به نور هم بهتره او ښه شي. دویمه موضوع د یوکراین ده چې د پوتین په کور باندې برید کړی دی. یو نوي ډرون بي پیلوټه جهازونه پې ورلېږلي دي او ویل کېږي چې په دغه وخت کې پوتین په خپل کور کې نه و، خو پوتین د دې بابت کې احتجاج کړی دی او ویلي دی چې دا د سرې کرښې نه هم خبره اوښتې ده، اوس به دی خپل بدل اخلي. خو مخکې دې نه چې بدل شروع کړي د ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي دي او دی ورته ویلي دي چې زما په کور حمله شوې ده، اوس د سرې کرښې نه خبر واوښتله، زه چې څه پروګرام کوم د صلح او د دې خبرې ټولې په شاته ولوېدلې. په دې باندې ټرمپ په زیلنسکي باندې په قهر شوی دی چې دا ولې برید کړی دی او دا برید دی ولې موږ سره نه دی شریک کړی. زیلنسکي ځای په ځای منکر شوی دی او دا خبرې کړې ده چې ما برید نه دی کړی، دا بهانه ده، دی غواړي چې کیف ونیسي، یعنی د یوکراین پلازمینه پایتخت ونیسي. نو د ده لپاره وایي چې پوتین دا بهانه جوړوي چې ما د هغې په کور حمله کړې، ما نه ده کړې. خو دا به کېدای شي چې روسان د نړیوال میډیا راوغواړي او دا ځای ورته وښیي چې کوم ځایونه نه یو نوي ډرون کمه خبر نه ده، لویه خبر ده. یو ډرون ډېر زیات ورانۍ کوي، یو نوي ډرونه خو ډېره لویه خبر ده. نو دا کړکېچ به څو موده رواني، وګورو چې د نتایج به څه وځي. خو زیلنسکي راغی او په دغه کې میډیا کې دا خبر وکړه چې دا کار موږ نه دی کړی، دا صرف زموږ لپاره یو پلمه ده. دریم خبر نړیوال دا دی چې اسرائیل د غزې په شمالي سیمه باندې شدیده بمباري کړې ده، د خلکو کورونه او دغه اپارتمانونه چپه کړي دي، ډېر خلک یې وژلي دي او ډېر یې زخمي ټپیان کړي دي. همدارنګې عربستان سعودي د یمن پر یو بندر چې مکلا نومیږي، په مکلا
بندر باندې برید کړی دی او خبره یې دا کړې چې دلته 2 کشتیګانې د امارات متحده عربي چې د مخالفینو د مرستې لپاره راغلي وو هلته 2 شوراګانې دي ځکه اوس یمن په عملي توګه په 2 یمن و پخوا هم 2 یمن او بیا متحد شول بیا اوس بیرته شمالي او جنوبي یمن باندې په شمالي یمن کې حوثیان دي چې د ایران حمایت کې دي او په اسرائیلو په دې بریدونه کوي او په جنوبي یمن کې د سعودي تر ائتلاف لاندې هلته یو حکومت جوړ شوی دی خو په هغې کې بیا 2 شوراګانې دي یو شورا مخالفه ده یو شورا موافقه ده د مخالف شورا سره امارات متحده لاره لري او د جلا یمن لپاره لګیا دي کار کوي نو د دې لپاره د 2 کشتیګانې راغلي دي د مرستې لپاره ویل کېږي دا کشتیګان د امارات متحده نه حرکت کړی و بیا د یمن ته چې نږدې شوي دي خپل دغه تعقیبولو لاین کوم سیستم چې لري سټلایټ هغه د منځه وړه ختم کړو نو د هغې دپاره سعودي دا تعقیب کړي کله چې دوی خپل دغه مال اسلحه یې راوړې هلته یې کوزه کړې وه دوی هغه کشتۍ او هغه بندر ټول بمبارد کړی دی او وهلی دی ویلي دي چې امارات خپل د حدودو نه تجاوز کړی دی دا زما لپاره سره کرښه ده او زه دا نه منم امارات متحده دفعتاً دا پیشنهاد کړی دی چې که چېرته د دوی خوښه وي نو زه به خپل پوځ د چې کوم په یمن کې دی زه به خپل پوځ ستاسو د ډلې نه وباسم تاسو پوهېږئ یمن کارم دا د یمن د مخالفې ډلې چې کوم یو ته دا مرسته رسېدلې ده الزبیدي نومیږي او دا د امارات متحده سره نږدېوالی لري او د سعودي د دې مخالفت کوي همدارنګه د الجولاني په مقابل کې په سوریه کې د خلکو پاڅونونه شروع شوي دي او لاریونونه شروع شوي دي او وایي چې دا نظام او دا چې دی دا نه غواړي دا نظام باید بدل شي د ده لپاره لوی لاریونونه شوي دي تظاهرات شوي دي او د الجولاني ډلې پر لاریونونو او په خلکو باندې ډزې کړي دي ډېر کسان یې وژلي دي زخمیان کړي دي او دغه یې کړی یعنې لوی جنایت یې کړی دی د پاکستان او قطر ترمنځ هم یو لفظي جګړه پیل شوې ده هغه د الجزیرې د یو راپور په اساس چې د عمران خان او د هلته د هغې په زندان باندې بحث کړی او د نظامی حکومت فرضاً کوم یو ظلم چې په زندان کې کوي په هغې رڼا اچولې وه دا عاصم منیر ځان باندې انتقاد ګڼلی دی نو د ده لپاره اوس فعلا د قطر او د پاکستان ترمنځ یو د میډیا او د دغې جنگ شروع شوی دی دویم د قطر په مقابل کې در حال چې قطر ته دوی محتاج دي دوی د قطر نه پټرول کله په 1000 په قرض غواړي کله ده کې د قطر کم از کم 3 میلیارده ډالر نقد په پاکستان کې ایښي دي نو دوی د قطر سره ډغرې نشي وهلی خو هسې د خیزه کې وهي نه پوهېږم چې دوی څه خوړلي دي سمیږي نه هر چا سره دی نیغېږي د سر وهل یو ځلې لازم دي که د افغاني وهي او که بل هر څوک یې وهي خو د سر وهل لازم دي د پاکستان چې دا په دې رقم نیغ کېږي نو دوی د قطر سره اوضاع لږ زره کړکېچنه شوې ده همدارنګې چین د تایوان په شاوخوا باندې خپل نظامي مانور شروع کړی دی دا د 2022 نه را په دې خوا 5 یا 6 مانور دی نظامي چې ترسره کوي د دې مانور له کبله تایوان خلک په تشویش کې دي خو کله چې ډونالد ټرمپ نه پوښتنه وشوله هغه وویل چې دا دومره غټه خبره نه ده دا نارمل روټین دی چینایان وخت په وخت دغه کوي مانورونه کوي نو کوم غټه خبره نه ده په عین حال کې ډونالد ټرمپ د زیلنسکي سره او نتنیاهو سره په فلوریدا ایالت د امریکا کې سره لیدلي دي او اسرائیل ته دا اشاره ورکړې ده که چېرته ایران باندې دی د میزایلونو د وجې نه برید کوي نو دی کولی شي مګر که اتومي مسایلو کې د اتومي مسلې لپاره بریدي او یا فرضاً د اتومي اسلحې نه سلا اجازه هغه اجازه ورته ویلي چې نشته دی چې دا استعمال نه کوي نو خپله ډونالد ټرمپ دا خبره کړې ده چې ایران د یورانیم غنا بالکل نور نشي کولی هغه موږ ورته صفر ته رسولی دی او نتنیاهو ته یې ویلي دي چې د دې شي امکانات نشته خو اوس خبره دا ده چې د خبره د غنا د یورانیم او د اتوم نه اوس وتې ده اوس دی د ایران د میزایل پسې راخیستې ده چې ایران میزایل ولې جوړوي په خپله یې جوړوي ټول دنیا یې جوړوي اسرائیل یې جوړوي ایران ته وایي ته میزایل مه جوړوي دا یو عجب نړیوال سیاست دی نو دې سره سړی په نیغه ونه درېږي بله لار هم نشته
نو ایران هغه د په مقابل کې ودرېږي او په دې کې برحقه دی که ولو زموږ ایران سره ښه یو که بد یو دا بله خبر ده مګر په دغه هستي کې د امریکا او اسرائیل مقابل کې چې هغه ورته وایي ته فرضاً خپل د دفاع لپاره سبا موږ تاسو به هم دغسې بهانې پاکستان نه ګوري موږ ته وایي چې تاسو بالکل اسلحه مه ساتئ نو موږ خو دا نشو منلی موږ مجبور اسلحه واخلو همدارنګې په ایران کې لوی تظاهرات شروع شوي دي په تهران کې د حکومت په مقابل کې او اسرائیل د دې موقع نه د ټرمپ سره خبره کړې چې دغسې موقع چې خلک تظاهرات قوت واخلي او حکومت توان د کنټرولولو نه لري باید موږ برید وکړو چې فرضاً نور هم دغه زیات شي خو زه فکر کوم برید سره بیرته به خلک ارامه شي او بیرته د حکومت شاته ودرېږي نو دا د اسرائیل ته په ګټه نه تمامیږي بلکې د ایران حکومت ته په ګټه تمامیږي که دا برید یې وکړم همدارنګې عراق ایران ته دغه کړی وړاندیز کړی دی که چېرته دی وغواړي نو د امریکې او د ایران ترمنځ منځګړیتوب کولی شي ایران ورنه مننه کړې ده او بیا ویلي دي چې موږ اړیکې لرو زموږ ارتباطات شته دی نو موږ ضرورت د بل منځګړیتوب ته نه لرو د هغوی نماینده هم د دې په سفارت کې د استازیتوب کوي یعنې سویس شته دی او زموږ هم په امریکا کې او په اروپا کې د ارتباط لپاره کسان شته دی او بل دا دی چې خپله سید عباس عراقچي مستقیما د ویټکاف سره په رابطه کې دی نو د لپاره موږ د عراق مرستې ته ضرورت نه لرو راځم د خیبر پښتونخوا کې د عملیاتو او د بریدونو کې په باجوړ کې درنه وژونکي بریدونه شوي دي چې د یو کاروان باندې چاودنه شوې ده په دې چاودنه کې 4 ارشد افسران یعنی نظامیان وژل شوي دي یو خو عسکري عادي او بل افسرانی نو 4 افسران ارشد وژل شوي دي همدارنګې په یو بل وژونکي کمین کې چې د انتحاري شکل کې حمله شوې ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې زخمی شوی دی او د دې کې د پهبادو دغې نه استفاده شوې وه اوس دغه نه معلومیږي چې د وزیر اعلی باندې دا برید خپله پوځ ورته ډرامه جوړه کړې ده ځکه چې هغې اوس دا نه غواړي چې دی دغه اوسي وزیر اعلی اوسي او یا دا دی چې رښتیا هم ټي ټي پي کړې ده دا لا نه ده معلومه خو پکې وایي زخمی شوی دی همدارنګې په خیبر پښتونخوا کې د یو بل برید په نتیجه کې 3 عسکره وژل شوي دي یو نظامي افسر هم وژل شوی دی او دا د مومن په سیمه کې د انعام خور چنګي سره نږدې دا واقع شوې ده همدارنګې په بلوچستان کې د جګړې میدان وسیع شوی دی او د پوځ او د ازادي غوښتونکو ترمنځ ډېر زیات جګړې شوي دي او په یو دغې کې چې په کاروان باندې برید شوی دی په لسهاو عسکر وژل شوي دي او ډېر زیات ټپیان شوي دي او د دغې جګړې په نتیجه کې کافي غنیمت د ازادي غوښتونکو لاسته ولوېدلې ده وایي دومره موډرن او دا اسلحه ده چې د دوی سره مخکې دا نه وه اوس د دې نه به دوی په مقابل د همدې اردو بیرته استفاده کوي همدارنګې دویمه لویه برید په خیبر پښتونخوا کې د کوروم ایجنسۍ د کرک په ساحه کې شوی دی چې په دې کې 7 نظامي وژل شوي دي همدارنګې د مجاهدینو د ډرون یعنی بي پیلوټه جهازونو په ذریعه باندې په اسلام آباد کې هم عملیات تر سره کړي دي او مجاهدین د اسلام آباد تر سرحده رسیدلی دي نو اوس یعنی جنگ د اسلام آباد تر کوره ورسېد کله چې دلته مجاهدین ډرون استفاده کولی شي او زی خپل اهداف وهي او په اسلام آباد ته نږدې په سرحد کې مجاهدین عملیات کوي د معنا دا ده چې جنگ اسلام آباد ته ورسېده همدارنګې یو بل فریب حکومت د پاکستان شروع کړی دی هغه دا دی چې یو هیئت د علماو د قاری عبدالرحمن نوزی په مشرۍ باندې چې د کویټې د جامع مسجد خطیب دی دا وایي چې دی به ځي دغې ته افغانستان ته خو دا به د قرآن عظیم شان سره ځي چې قرآن عظیم شان سره د عالم ولې ځي یعنې هغې ته قرآن ورکوي څه کوي ځکه چې دغه حرکت چې دی دا د قرآن قسم ورکولو دا د پاکستان د اردو عادت دی مګر هم د پاکستان تاریخچه چې وګورئ په ټول د تاریخ کې چې دی قرآن امضا کړې ده
همغه کس بیا وژلی دی. په 1960 دهه کې د قرآن امضا کې د بلوڅو مشران د غرونو نه راکوز کړل، بیا پس یې ووژل. په د 2014 کې 2017 کې د وزیرستان شمالي جنوبي د مولوي نیک محمد د دې سره د قرآن په دغه کې امضا وکړله او قرآن تر خپو لاندې که او هغه کسان شهیدان کړه وی وژل. نو دلته زه فکر کوم چې دا زړه لوبه ده او اسلامي امارت او مشران به په دې پوهیږي، انشاءالله په دې به نه غولېږي او د دې لوبو تاثیر لاندې به نه راځي. نو هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.